بسم الله الرحمن الرحیم د لوی او بخښونکي خدای په نامه درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله ستاسو ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. زموږ د قرآن د زده کړې خپرونې ته ښه راغلاست. لکه څنګه چې موږ ټول پوهیږو قرآن عظیم الشان د الله جل جلاله کتاب دی. د جبرائیل علیه السلام په واسطه په محمد صلی الله علیه وسلم نازل شوی دی. موږ باید پوه شو چې قرآن عظیم الشان د چا کتاب دی؟ د الله پاک. آفرین. قرآن عظیم الشان د چا کتاب دی؟ الله پاک. ډیر ښه. او د چا په واسطه په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی؟ د حضرت جبرائیل علیه السلام په واسطه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی ده. آفرین. ډیر ښه. د چا په واسطه؟ د جبرائیل علیه السلام په واسطه نازل شوی ده. په محمد صلی الله علیه وسلم باندې؟ په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی ده. آفرین. ماشاءالله. ډیر ښه. اوس موږ باید پوه شو چې قرآن عظیم الشان څو سپارې دی، څو آیتونه لري او څو سورتونه لري. موږ باید پوه شو چې قرآن عظیم الشان څو سپارې دی. قرآن عظیم الشان 10 سپارې دی او 114 سورتونه لري. قرآن عظیم الشان څو سپارې دی؟ 10. آفرین. څو سورتونه لري؟ 114. ډیر ښه. او په بله خپرونه کې به بیا موږ تاسې ته درته ووایم چې قرآن عظیم الشان څو سورتونه لري، څو مکي سورتونه دي او څو مدني سورتونه. همدارنګه آیتونه به هم تاسې ته ووایم. اوس به راسو د خپل درس به پیل کړو. نو تاسو آماده یاست؟ هو بله. پیل به کړو. سمه ده؟ بله سید. آفرین. ماشاءالله. ښه. بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ لومړنی درس سورة الفاتحه. الحمدلله سورت نوم چی شی ده؟ سورة الفاتحه. آفرین. ډیر ښه. نور به موږ الحمدلله نه وایو، چی به وایو؟ سورة الفاتحه. آفرین. سورة الفاتحه مکی سورت ده. سورة الفاتحه کوم سورت ده؟ مکی سورت. آفرین. سورة الفاتحه کوم سورت ده؟ مکی سورت. بله خپرونه کې زه به تاسې نه حتما پوښتنه کوم چې سورة الفاتحه کوم سورت ده او نوم یې چی شی ده. سمه ده؟ صحیح ده. بله. او ښه. مکی په څه معنا؟ مکی دا معنا چې یعنی په مکې مکرمه کې په محمد صلی الله علیه وسلم باندې دا سورت نازل شوی ده. سورة البقره مکی، سورة الفاتحه مکی سورت ده. او مکی سورت په څه معنا؟ دې لپاره چې مکې مرامه کې مکې معظمه کې په محمد صلی الله علیه وسلم نازل شوی ده. آفرین. سورة الفاتحه مکی سورت ده، په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی ده. په کوم ځای کې؟ په مکې منوره کې. په مکی مکرمه کې. په مکې مکرمه کې. په مکې مرکمه کې مکرمه کې نازل شوی ده. آفرین. ډیر ښه. ښه. اوس به ووایو چې څو آیتونه لري. سورة الفاتحه څو آیتونه لري؟ 7 آیتونه لري. که موږ د چا پوښتنه وکړه چې سورة الفاتحه څو آیتونه لري، موږ باید څو ورته ووایو؟ 7 آیتونه. آفرین. څو آیتونه؟ 7 آیتونه. اوس راځو رکوګانو ته چې څو رکوګانې لري. څو رکوګانې لري؟ 1 رکو لري. 1 رکو. سورة الفاتحه څو رکوګانې لري؟ 1 رکو. 1 رکو 1 رکو لري. آفرین. اوس خو موږ پوه شولو چې سورة الفاتحه مکی سورت ده، 7 آیتونه لري او 1 رکو لري. اوس به راسو تلاوت به پیل کړو. تاسو آماده یاست؟ هو بله. نو تاسې ښه متوجه اوسئ. قرآن کریم ته ګورئ. زه یې وایم، تاسې د ما له شانه تکراروئ. سمه ده؟ ښه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظیم. صدق الله العظیم. آفرین، ماشاءالله ډیر مو ښایسته تلاوت کړ. ښه، اوس به زه تاسې ته په زوار زیر زبر خودي باندې پوهیږئ که نه؟ هو بله. او زوار، کسره، غړوندی، ماده خو پیژنئ؟ هو بله. ښه، ماشاءالله ډیر ښه. نو زه تاسې نه په بله خپرونه کې، په راتلونکې خپرونه کې انشاءالله تاسو ته د سورة البقرې څه کوم معلومات مې درکړي ول، د قرآن عظیم الشان باره کې مې څه کوم معلومات درکړي، هغه به ټول زه تاسې نه پوښتنه وکړم. البته د سورة الفاتحې ښه هو سمه ده انشاءالله. سمه ده. هو ښه، تاسو موږ ته غواړئ یو ځل تلاوت کړئ؟ هو بله. ماشاءالله ډیر ښه تلاوت کړئ. بسم الله اعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. ماشاءالله نام خدا څومره ښایسته د تلاوت کړل. انشاءالله په بله خپرونه کې به تاسو موږ ته همدغسې تلاوت وایي. سمه ده؟ تاسو هم غواړئ چې موږ ته تلاوت کړئ یو ځل؟ سمه ده، تلاوت یې کړئ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آفرین، ماشاءالله ډیر ښایسته. ښه، ما خو تاسو ته مخکې ویلي چې دا درسونه بیا زه په راتلونکې خپرونه کې چې کومه پوښتنه کومه. سمه ده؟ سمه ده. نو تاسې هم په خپلو درسونو کې ډیر زیات کوښښ کوئ. سمه ده. ښه، اوس به موږ دعا وکړو. سمه ده؟ صدق الله العظیم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن آمين ونجنا من النار بالقرآن آمين وأدخلنا في الجنة بالقرآن آمين يا رب العالمين. صدق الله العظیم. قدر مو لیدونکو، دا و زموږ د نن ورځې خپرونه. تر بلې خپرونې د خدای په امان.